هغوی چې په ارزښت مو نه پوهېږي او ارزښت نه درکوي نو پوه شه چې ورباندې بوج یې. او کله چې په چا بوج شي نو بیا به دی په داسې نومونو نوموي یادوي چې په تا کې به نه وي، ان تر دې چې داسې نومونه به درته اخلي چې د هغه نومونو نه به ته کرکه لرې. نو بیا ځان ورنه جدا که، په دې کې ستا هم خیر دی او د هغه هم. که څوک مو په قدر نه پوهېږي، څوک مو په ارزښت نه پوهېږي، شلګي مه کوئ. دا زه ځکه وایم چې په ما ډېر ژوند تېر شو، ډېرې تجربې مې حاصلې کړې. د وړوکتوب نه دې شیانو ته ډېر متوجه وم چې څه زده کړم، خو بدبختانه چې ژوند او دومره څه راسره نه و چې مخکې تللی او تل د دې په ارمان دو چې څه وګټو، مور و پلار خویندو ورونو، او بیا بال بچ شو هغوی ته څه وکړو. خو د دې سره په خوا کې بیا ژوند ته هم متوجه و چې څوک راته قدر لري څوک نه لري. او نن خو بیا داسې وخت دی چې هر سړی د هر چا په زړه پوهېږي. نو شلګي مه کوئ په کور کې د خویندو ورونو سره او د دوی سره چې نه دې غواړي لار ته نه جدا که. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.